بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دا سبق درته وایم چې په اډوب اډیشن کې موږ ریکارډینګ څنګه وکړو او دا د اډوب اډیشن ریکارډینګ څنګه سی وکړو دا طریقه درته ښیم. اډوب اډیشن را خلاصوم. اډوب اډیشن په تیر سبق کې پر دغه حال پاته سوی وو لکه څنګه چې دی دا رقم پاته وو. اوس په اډوب اډیشن کې یو دا لیکي دی دا کدا یو دا بټن ده یو دا بټن ده یو دا بټن کچيري والسه ولا دا بټن نو دا لیکي به دا رقم وي. کدا بټن والسه و دا لیکي به بیا دا رقم نه وي بیا به دا رقم ورته ګوره بیا به دا رقم. اوس په دې کې زه ریکارډ شروع کوم. را به سمه دا سرغمۍ دا به وهم بیا به اوکې بټن ووهم باره به ریکارډ شروع سي. خو دلته زما ریکارډ چې دی هغه اوس شهار زیات لري خو وروسته دا ریکارډ هم بیرته درته سموم. په دې کې یو طریقه شته چې هغه دا ریکارډ هم درته برابروي چې هغه صاف سوتره راسي. هغه طریقه هم درته ښیم په ډېره اساني سره په هر سبق کې انشاءالله دا طریقې ټولې درته ښیم. او الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه طریقې درته وښیم او تاسې بیرته د دین پر کار باندې استعمال کړئ او د دین کار جن واخلئ. خو دا ریکارډ زه اوس دروم. دا دی سټاپ مې کوي یا په کمپیوټر کې هغه ته سپیس بټن ووهم. دا چې ودرېدی اوس راځم فایل ته. فایل دا بټن ده دا لوړه دا مې خلاص کړئ. په دې کې ګوره سیو ایز سیو کافي سیو سلیکټ سیو آل خو دلته سیو سلیکټ دی دلته سلیکټ دی سپینه پرده باندې راغلی ده سیو سلیکټ وم. نو زه به د کمپیوټر پر مخ درته کښېږدم باره به بیا ستاسو دپاره دغه نه وي. اینې دا طریقه مې درته وښول. دلته بیا ورته ګوره چې دلته رالي پایله په دې کې سلیکټ مې ووهئ. دلته دا رقم دی او د کمپیوټر پر مخ باندې به یې څنګه ایږدو دا به راخلاص کې ډیسکټاپ به ووهې. ډیسکټاپ دا سو. اوس د کمپیوټر پر مخ ایږدم دلته نوم ورکوم. مثال ما ورکړي صحیح سو. اوس مې سیو کړي. دا MP3 سیو نه سولو دا چې سیو سو دا په غټه ډیټا کې سیو سو. یعنې WAV کې سیو سو خو هغه سیو سو. اوس دا سبق هم پر دا ځای باندې درته پرېږدم. په بل سبق کې به بیا انشاءالله هغه طریقه هم درته وښیم چې ریکارډ موږ څنګه صفا کړو او دا طریقه به هم درته وښیم چې د اډوب اډیشن کې موږ نور ایکوګانې او ټون دا شیان څنګه استعمالو دا به په نور راتلونکو سبقانو کې درته وښیم. دا سبق هم دومره.